راځئ وګورو چې 7 جمع 8 د څه شي سره مساوي ده. فرض کوو چې دا 8 دانې رومي بانجان او 7 دانې ګورګوري دي او وایو چې په دې مجموعه کې د میوې څو ټوټې لرو. غواړم تاسو ته ووایم چې ویډیو یې لږ ودروئ او خپل فکر وکړئ. فرض کوو چې تاسو خپل کوښښ وکړ. راځئ چې حل ته یې راسو. او د دې حل لپاره کومه تګلاره چې غواړو کار کړو دا ده. غواړم چې رومي بانجان همداسې ورزیات کړم ترڅو د 10 لومړنۍ مجموعه پوره کړم. ګورم چې نو څومره ورزیات کړم ترڅو چې پوره 10 سي. او خو به ټول پوره ولیکم. نو 1 رومي بانجان، 2 رومي بانجان، 3 رومي بانجان، 4، 5، 6، 7 او 8 رومي بانجان. اوس دغه 8 بانجانو ته 7 دانې ګورګوري نورې هم ورزیاتو او دا مساوي کیږي د 1، 2. غواړو دلته یو دمه واخلو ځکه چې د 10 یو مکمل ګروپ خلاص شو. دلته مې یوازې 2 دانې ګورګوري ورزیاتې کړې، خو تر اوسه پورې د اضافه کولو لپاره نورې ګورګوري هم لرو، مګر دلته مو د دغو 2 په ورزیاتولو سره د 10 د یو مجموعه پوره کړه. نو دلته د میوو 10 ټوټې لرو. نو لیکلای سو لکه څرنګه چې دلته د 10 یو ګروپ لرو، د 10 یو ګروپ، نو دا به یو 2 رقمي عدد وي، د کوم چې د چپ طرف عدد به یو وي. مګر د ګورګورو جمع لا نه ده خلاصه سوي. تر اوسه پورې مو یوازې 2 دانې ور جمع کړې دي. اجازه راکړئ 3 هم ورزیاته کړم. 3 ګورګوري، 4 ګورګوري، 5 ګورګوري، 6 ګورګوري، 7 ګورګوري. ښه، اوس د 10 یو ګروپ او له دې پورته په دې ځای کې کوم چې دلته ښودلی سو، نو دا یو 2 رقمي عدد دی. دا د چپ طرف رقم یې لکه څنګه چې دا د لسیزو په خانه کې دی، نو دا د 10 یو بشپړ ګروپ څخه نمایندګي کوي. یعنی دا لاندینی ګروپ. او نور څومره لرو؟ ښه، 5 دانې. نور 21 لرو. دلته 15 21، 11 او 15. نو 7 جمع 8 څو کېږي؟ نو دا 15 کېږي. او بله لاره چې په یاد مو پاتې سي چې 15 څه شی بیانوي. په 15 کې یو د 10 څخه نمایندګي کوي. اجازه راکړئ ولیکم. دا یو 10 ښیي او دا 15 21 بیانوي. 15 او د دې لپاره بله لاره دا ده چې یو لسیز 10 کېږي او 15 سره مساوي ده. نو 7 جمع 8 15 کېږي، کوم چې د دې ویډیو مفهوم و. او همدارنګه غواړو چې پوه سو چې دا د عددونو څه شی بیانوي. 15 یعنی یو لسیز جمع 15 یا 10 جمع 15.